خوست چې د تعلیم له پلوه د یو شمېر ولایتونو ښه روان دی، خو بیا هم په ځینو سیمو کې داسې کورنۍ شته چې د خپلو لورګانو په تعلیم شرمېږي او نه غواړي چې د زده کړو لپاره اجازه ورکړي. په دغه ولایت کې ښځینه زده کوونکي وایي چې اوس هم په ډېری سیمو کې نجونه محدودې ساتل کېږي او کورنۍ ورته د زده کړو اجازه نه ورکوي. خو دغه په خوست کې ستونزې شته، ځکه چې ډېر وروڼه او پلرونه نه غواړي چې د دوی خویندې او لوڼه چې دي دوی د تعلیم ډګر ته ووځي او دوی خپل زده کړې وکړي، ځکه دا دوی یو شرم ګڼي زموږ پوره. خو داسې باید دوی ونه کړي، ځکه چې خور چې دو هم دا حق لري چې خپل زده کړې وکړي. ځکه چې اوس هغه تېر وخت نه دی، اوس باید ټولې خویندې ته یاره په ګڼه سمبال شي. پوښتنه مې دغه د دنیا له بهر څخه چې ځکه چې تعلیم په حجاب کې کېږي، د نارینه‌و ښځینه‌و ښځو تعلیم لپاره کېږي. اوس په ټول مکتب کې هیله مې دغه د دنیا نه بهر څخه چې خپلې لوڼې خویندې مکتبونو ته پرېږدي او چې اخوا بیا د منګلو ټولنې محصلین وایي چې هر کال په دغه ولایت کې زرګونه تنه محصلین له بېلابېلو پوهنځیو لیسانس اخلي، خو د لیسانس پورته ورته په خوست کې زمینه نشته چې دوی زده کړې وکړي. دوی له والدینو هم غوښتنه کوي چې د 2019 کال په پیلېدو سره خپل ماشومان په ښوونځیو کې شامل کړي. خو موږ د دوه ستونزو سره مخ یو په خوست کې. یوه ستونزه هم د موږ د کاري فرصتونو نشتون دی چې دغو خلکو ته کاري زمینه سازي هم نه ده شوې تر څو په مارکیټ کې استعدام شي. او بله ستونزه موږ هم دغه ده چې هغه دولتې د لیسانس نه پورته د زده کړو امکانات نشته. نو دا ستونزه تر ډېره د زنانهو طبقې سره بیخي زیاته ده، ځکه هغه هم نشي کړی چې لوړې شي په کوبل کې ولتې اوسېږي. د موږ د کلتوري مسایلو ته په کاتو دوی نشي کړی چې په مرکز کې میشتې شي او لا ته دوی خپلې نورې لوړې زده کړې پر مخ یوسي. د نن ورځ زموږ د غونډې هدف دوه هدف هم لرل، یو د محصلینو تشویق او بل د هغه ماشومان چې وکلنۍ عمر یې فارغ کړی دی خلکو ته یو ذهنیت ورکړو چې هغه مکاتبو کې شامل او تر څو خپل زده کړې مخته بیځي. د ویلو دا چې خوست کې په هر نوي کال کې زرګونه هغه ماشومان چې د زده کړو قانوني عمر یې پوره کړی وي په ښوونځیو کې شاملېږي، خو بیا هم په ځینو سیمو کې د عامه پوهاوي نشتون او د اقتصادي ټیټیا له امله ډېری ماشومان له زده کړو پاتې کېږي. شیرین درمان، میلمه راډیو، خوست.